د قشتېپې کانال له چارو د خلکو هرکلی سالي وایي د ولسمشر غني لاسته راوړنه ده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پرځېدلي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې طالبان د جمهوري نظام او په ځانګړې توګه د ولسمشر غني پر طرحو او پروژو بوخت دي. که نه د ده په وینا طالبان به د اوبو د مدیریت په برخه کې څو او د ځایونه جوړ کړي وای. یو شمېر خلک او حتی د طالبانو د رژیم منتقدان هم د اوبو د مدیریت او په ځانګړي ډول قشتېپې کانال د چارو د مخته وړلو له امله د طالبانو د رژیم هڅې ستایي او وایي په داسې چارو کې باید افغانان همغږي اوسي او طالبان دوام او پراختیا ته وهڅوي. یو اروپایي میشت د ټولنیز فعال میرویس عمرخیل چې د طالبانو له منتقدانو هم دی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې باید د طالبانو هڅې وستایل شي او ترې غوښتنه وشي چې د همداسې ملي پروژو د مخته وړلو لپاره جدي وي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ازبکستان هم د دغه پروژې په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې له جوړېدو سره به ازبکستان ته د اوبو ستونزې پیدا شي. د پرځېدلي جمهوري نظام ځینو څیرو او له هغې ډلې د اوبو برېښنا مخکیني وزیر عثماني چې د جمعیت ګوند اړوند ګڼل کېږي په دې برخه کې د ازبکستان ملاتړ کړی. تر هغې مخکې د جنبش ګوند ځینو ویاندویانو هم د دغه پروژې د تطبیق لپاره پر طالبانو نیوکې کړې وې چې د افغانانو تون غبرګون سره مخ شوي وي. د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د اوبو مدیریت په برخه کې جدي دي او د متخصصینو له تجربو او مشورو ګټه اخلي. مخکې د طالبانو او ایران ترمنځ هم د هلمند سیند د اوبو په اړه ناندرۍ رامنځته شوې وي. د طالبانو یو شمېر منتقدان باور لري چې خلک باید په ملي مسایلو کې د دغه رژیم ننګه وکړي او له ټولو اختلافونو سره یې د هیواد ګټو لپاره په ځینو برخو کې تر څنګ ودرېږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.